بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د احساس د مرکزی دفتر نه تاسو سره مخاطب یو. موږ نن د احساس مرکزی ټیم ناست یو او په دې رابطه باندې مو مجلس جوړ کړی دی چې څه ډول وکولی شو ستاسې او د ټولو هغو هیوادوالو چې د خارج او داخل نه احساس ته د قربانۍ په خاطر پیسې رالیږي، د هغوی د قربانۍ مراسم اجرا کړو. انشاءالله احساس خیریه بنسټ د تل په څیر مکمله آمادګي لري چې ستاسو قرباني ستاسو د خوښې په ولایت او سیمه کې ترسره کړي او غوښې مجبورترین طبقه، ډېره اړه طبقه چې یتیم ده، کونډه ده، معلول ده او فقیر ده، مسکین ده، هغوی ته په ډېر شفافیت او نظم سره ورسوي. احساس خیریه بنسټ په تاسو ټولو باندې غږ کوي چې د قربانۍ په خاطر باندې احساس د خپل ځان لپاره وټاکئ. احساس باندې اعتماد په یو شفافه پروسه باندې اعتماد او باور دی. احساس ستاسې او د غریبو، فقیرو، نادارو او نیستمنو خلکو ترمنځ د پله بڼه لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.